کوم خو ګرانو ملګرو دغه شوکت چرمین چې دی که د اجمیري هره مسله راغلې ده دغه د ډیم مسله راغلې وه د بجلی مسله راغلې وه نو شپږو ګنټې دی تاسو سره ولاړو بیا که د اجمیري هره مسله راغلې ده او په خصوصي توګه که د پنجغولو څه مسله راغلې ده نو دغه نر ځوان چې دی دی به تاسو چرته هم داسې نه لیدلي چې یو ځای کې د اجمیري مسله راغلې ده یا د چپرګام پاګوړی او شوکت به پکې نه وي نو په دغه شعرونو والا د پیر کاروان صاحب بلنه ورکوم خو ستاسو د لاسونو په پړقا کې پیر کاروان صاحب وی ګرانو ملګرو وی مزمې کافر بشمه څنګه د قضا کړم راشه چې د خپل زړه په خلوت کې دې ادا کړم او ته د قدر شپې خو په شپو کې را نه رکا تا پسې به ډېرې لنډې اوږدې شپې سبا کړم او نښه راکوه چې اجدها په تندي ولم مسکې راته مه کېږه چې نښه به خطا کړم او دین د پوخ پوندختې د ملالې په ټپه کې دا د ټپو چبه به خدای سره اشنا کړم او ډول به شمه تڼ به شمه اشغار سره د سڼو بیا د جوماتونو طالبان به په ګډا کړم او خاورې یم خونور به تر لاسه ونیسم که خیر وي خاورې یم خونور به تر لاسه ونیسم که خیر وي ستورې به شم پاس به د سپوږمۍ سره ګډا سره مې وجنګوه وخته باغ یم د خود سر سره مې وجنګوه چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه ماله د خپل مفاهمت پالیسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غره سر سره مې وجنګوه او چې نفرتونه خوروي څوک په دې ګل وطن کې چې نفرتونه خوروي څوک په دې ګل وطن کې د هغه لښکر سر سره مې وجنګوه او اوسني جنډه مې لا په لاسو کې ده اوسني جنډه مې لا په لاسو کې ده چرته کې سم د یزید خیلو د ټبر سره مې وجنګوه په مینا او په وینا زه پوره یم چې څه حاجت چې ځان تلل کړم قام پرست کړم په مینا او په وینا زه پوره یم څه حاجت چې ځان تلل کړم چې مې ځان کړه حواله د قام او غم ته چې مې ځان کړه حواله د قوم او غم ته یو سړی وم خدای په څو ورځو کې سل کړم ستاسو د لاسونو په پړقا کې بلنه ورکوم د پی کې 35 امیدوار صدیق شیدایي صاحب ته چې راشي خپل له خیالاتو به مې اوتر نشي ملګرو دا تر مې شونډې به مې اوتر نشي ملګرو تر څو چې وي ساقي د دې جامونو څوکیدار او سایله دا منم چې ستا شړی شلول اسان دي سایله دا منم چې ستا شړی سلول اسان دي خوشحال به پکې بیلې د شالونو څوکیدار ستاسو د لاسونو په پړقا کې بلنه ورکوم د عوامي نشنل ګوند صدر ایاز تورخیلي صاحب له